یوه ماڼۍ او زر دریڅې. ګرانو همزولو سلام. تاسو د یوې ماڼۍ او زر دریڅو خپرونې ته غوږ یاست. آیا د تورو پیسو په اړه معلومات لرئ؟ دا پوښتنه مې ځکه وکړه چې نن لالو ماما د نورو دریڅو ترڅنګ د تورو پیسو په هکله هم یوه دریڅه راخلاصوي. نو راځئ چې په ګډه خپرونه واورو. پلوشي لږه چالاکه شه، داسې ورور روانه لکه د 2 ورځو نهره. نثاره نو څه ته بیړه لري؟ دا دې روان یو نو. پلوشي د مخکې کس ته د پام دی؟ نه څه دې کړي؟ زما په پام دی څه وخت راهیسې چې په موبایل کې خبرې کوي او سخت دروغ وایي. ته ورته غوږ شه. سخت مریض یم، دا اوس په روغتون کې بستر یم. وی دا څومره بد کار دی. روغ جوړ سړی په موبایل کې خبرې کوي او وایي چې ځم دا اوس روغتون کې بستر یم. هو دا خو ډیر بد کار دی. ځینې کسان هم داسې عادت لري، خو ځینې بیا په موبایل کې ډیر زیات دروغ وایي. دا د ماڼۍ ته خو شکر راورسېدو. پلوشي لالو ماما ته د پام دی موبایل کې له کوم چا سره خبرې کوي. او ولیده. او خدای په امان. اوهو زما خوږو مېلمنو ستړي مه شئ، په خیر راغلی. ژوندی اوسې لالو ماما. لالو ماما موبایل کې دې خبرې کولې، خدای دې وکړي چې موږ درته مزاحم شوي نه اوسو. نه نه خبرې مې خلاصې وې، درځئ چې ماڼۍ ته لاړ شو. او درځئ، هلته به د نن ورځې یوه کیسه هم درته وکړم. ډېره ښه ده، درځئ چې ځو. ښه پلوشې څه دې ویل؟ او لالو ماما ماڼۍ ته چې راتلو له موږ نه مخکې یو کس روان و. موبایل کې ویل ځم د اوس روغتون کې بستر یم او سخت مریض یم. او سم تکړه او صحتمند ځوان و. دروغ ویل هر وخت بد کار دی، خو موبایل کې لا بده ده، ځکه چې که شاوخوا نور کسان دروغ واوري په تیره بیا ماشومان نو هغوی هم ترې زده کوي. رښتیا وایي لالو ماما، ځینې خلک موبایل کې ډېر دروغ وایي. لالو ماما راځه نن په همدې کله یو دریڅه راخلاصه کړه. نثار رښتیا وایي لالو ماما. ولې نه، دا چې ونه کړئ ګیله، زه به درته خلاصه کړم همدغه دریڅه. فواده و فواده، اله وروره بایسکل دې واخله او په یوه منډه ډاکټر ماما پسې ورشه. ورته ووایه ژر خپل موټر کې راشي چې مور مې ناروغه ده. هله وروره. اوهو زما بایسکل خو د بر کلي حبیب وړی دی. خو زنګ ورته ووهه چې ژر دې بایسکل راوړي. ښه سمه ده، د صبر چې زه همدا اوس ورته زنګ ووهم. سمه ده. سلام حبیبه، زما غږ اورې؟ علیکم سلام، جوړ تازه. حبیبه هغه زما بایسکل مې ډېر ضرور پکار دی، که زحمت درته نه وي هغه خو راوله. څه بایسکل؟ زه خو همدا اوس د ولسوالۍ بازار کې یم، دا به څنګه شي؟ دا څه وایې؟ دا خو بد کار وشو. اوس نو مجبور یم چې په پښو لاړ شم. دې سړک ته خو نه موټر ښکاري او نه کومه رکشا. اوهو حبیب ویل چې د ولسوالۍ بازار کې دی. دی خو دلته سړک کې چکرونه وهي. ته صبر دلته پټ شم چې راشي. لرې شئ لرې شئ، موټر سایکل مې راغی، والکه لرې شه. حبیبه ته یو شېبه ودرېږه. اوهو فواده تا خو ویل چې د ولسوالۍ بازار کې؟ هو نه هسې. ولې دې خوله وچه شوه؟ هلته مې مور ناروغه ده، زه په ډاکټر ماما پسې مې روان یم او تا راته دروغ وویل او ته دلته سړکونه کې چکرې وهې. وبخه یاره، ښه کار مې ونه کړ. ما ګمان کوه چې هسې ټوکې را سره کوې او په دې چل دې رانه بایسکل بیرته اخلې. وی ته اوس دې ته ګوره، ولې بد مې کړي چې خپل بایسکل مې درته درکړی. پردی امانت دې وړه دی، باید بیرته یې ورکې. بس نو غلطي رانه وشوه. ها بایسکل دې واخله. په دې دروغو دې هم زه خفه کړم او هم دې خپل ځان دروغجن که. زه به نور هېڅکله په تا باور ونه کړم. تا ما سره دوکه وکړه او هم دې راته دروغ وویل. راکه بایسکل مې. فواده فواده، زه بخښنه غواړم، بیا به داسې نه کوم. هسې د بایسکل چکر راته خوند راکړی و، ځکه مې درته دروغ وویل. حبیب خو ډېر غلط کار وکړ. فواد یې په خپلو ښو پښیمانه کړ. هو خو ډیر سخت خجالت هم شو. څوک چې دروغ وایي خامخا به یو ورځ ګیر کیږي. مشرانو ویلي چې د دروغو مزل لنډ وي، تل کوښښ وکړئ چې دروغ ونه وایئ. مور مې تل وایي چې دروغجن د خدای مختورن وي. ما خو پخوا هم دروغ نه ویل، خو تر دې وروسته به یې بیخي نه وایم.
ځکه چې انسان بې باوره شي او هېڅوک پرې باور نه کوي. لالو ماما خو ځینې کسان موبایل کې ډېر دروغ وایي. او ځکه چې مقابل لوری نه ویني نو په ډېرې اسانۍ ورته دروغ وایي، خو خبر نه دی چې یوه ورځ به لکه حبیب غوندې لاس په لاس نیول کېږي. لالو ماما تورې پیسې څه ته وایي؟ څه تورې پیسې؟ هو تورې پیسې. ولې دې ناڅاپه دا پوښتنه وکړه؟ زه یې حیران کړم. حیرانېږې ما، هغه میز باندې دا ورځپاڼه ایښې وه، وګوره دلته یې لیکلي دي. ښه داسې خبره ده. خامخا به دا ډول پیسې وي چې تور رنګ به لري. نه فواده داسې نه ده. لالو ماما زه وایم چې راځه د تورو پیسو په هکله مې یو دریڅه راخلاصه کړه چې سم پرې پوه شو. پلوشه ښه وایي لالو ماما چې سم پرې پوه شو. بالکل مې خوښه ده. دا یې هم دریڅه. درنو دوستانو سلامونه، زه د ماڼۍ خبریاله یم. په پیل کې له تاسو څو پوښتنې کوم. دا ښکاره خبره ده، داسې څوک به نه وي چې هغه د پیسې ونه پیژني. خو آیا تاسو تورې پیسې پیژنئ؟ پوهیږئ چې تورې پیسې کومو پیسو ته ویل کیږي؟ راځئ چې د ځینو ځوانانو خبرې واورو چې دوی تورې پیسې پیژني او که نه. نه اوله لیدلې مې نه دي، نه پیژنم. پیسې پیژنم خو تورې پیسې نه پیژنم. د تورې پیسو په هکله معلومات نه لرم. تاسو د ځینو ځوانانو خبرې واورېدې، دوی هم د تورو پیسو په هکله دقیق معلومات نه درلودل. دا چې تورې پیسې څه ډول پیسې دي، د اقتصاد د پوهنځي استاد یې په هکله معلومات راکوي. زما نوم حنیف الله بشار ته. معمولا تورې پیسې هغه پیسې دي چې د هغې سرچینه هغه غیر قانوني وي، یعنی د غیر قانوني فعالیتونو څخه چې کومې پیسې لاسته راځي دې ته تورې پیسې ویل کېږي. هغه پیسې چې د فعالیت د لارې نه لاسته راځي مګر هغه فعالیت په هغه هېواد کې قانوني نه وي، غیر قانوني وي. تورې پیسې موږ ویلی شو چې د غلا د لارې نه چې کوم پیسې لاسته راځي، د رشوت د لارې نه چې کوم پیسې لاسته راځي، د قاچاق د لارې نه چې کوم پیسې لاسته راځي، یا د معدنیاتو د غصب د لارې نه لاسته راځي، د ځمکو د غصب د لارې نه چې کومې پیسې لاسته راځي، دغه ټولې په تورو پیسو کې شاملېږي. ښه، تر دې دمه مو تورې پیسې وپېژندلې. اوس پوښتنه دا ده چې تورې پیسې کوم ډول زیانونه لري؟ کله چې په هېواد کې تورې پیسې راځي، تورې پیسې وجود ولري، کله موږ فعالیتونه د کوم عاید چې لاسته راوړو د تورو پیسو هغه معمولا په هېواد کې ډېر ناوړه اغېزې لري. خصوصا موږ په اقتصادي وده کې او په اقتصادي توسعه باندې چې بحث کوو نو په دې باندې منفي تاثیرات ډېر زیات لري. ځکه په اقتصادي وده کې چې کله موږ محاسبه کوو په اقتصاد کې هلته موږ عاید محاسبه کوو چې څومره عاید لاسته راغلی ده. تورې پیسې بیا موږ مخکې یادونه وکړه چې هغه غیر قانوني فعالیتونه دي، هغه پیسې نشو محاسبه کولای. مثلا دلته د دولت عواید کمیږي، یوه غټه ستونزه ده پکې دا ده، بې ځایه مصارف زیاتېږي، فساد ورسره زیاتېږي. بل کله چې موږ د عوایدو څخه خبره کوو چې د دولت عواید کمیږي نو دولت عواید په هر هېواد کې په مالیاتو باندې ولاړ وي. د مالیات چې راکم شو هلته کسر د بودیجې په هېواد کې رامنځته کېږي. درنو دوستانو، د تورو پیسو د زیانونو په هکله مو د استاد خبرې واورېدې، خو زما ذهن ته پوښتنه راغله چې په څه ډول د دغه پیسو مخه نیول کېدای شي. بیا هم استاد وایي د تورو پیسو د مخنیوي په خاطر باندې کله چې خلک غیر قانوني فعالیتونه سرته رسوي، بیا دا عاید یا پیسې لاسته راوړي دي، نو دوی بیا دا کوشش کوي چې دوی پیسې بیرته په یو شکل باندې قانوني بڼه ورته اختیار کړي. نو بیا دلته دولت او مرکزی بانک دلته مسؤلیت لري چې د دوی مخنیوي باید وکړي، جدي مراقبت وکړي. که چېرته قوانین زموږ واضح نه وي او داسې قوانین باید په هېواد کې وجود ولري چې هغه قابل د تطبیق وي او د تطبیق په خاطر باندې موږ باید ښه جدي کنټرول ولرو. بل دا چې مالی سیستمونه باید قوي شي په هېواد کې. تر ټولو مهمه خبره دا ده زموږ چې مالی سیستم څومره په هېواد کې قوي وي په هماغه اندازه د تورو پیسو مخنیوی کېږي. د مثال په ډول که چېرته یو کس معاش ولري 40,000 یا 50,000 نو باید دلته مالی سیستم دومره قوي وي چې د ده پوښتنه باید وشي چې تا میاشتنی معاش 40,000 او 50,000 ده، که چېرته له ده نه موږ اضافه پیسې ورکو بانک ته یا 80,000 ورکوم یا 80,000 ورکوم نو د اضافه پیسو باید پوښتنه باید وشي چې څومره په هېواد کې د مالی سیستم قوي په هماغه اندازه باندې د تورو پیسو د مخنیوي سبب ګرځي. بل دا چې موږ په هېواد کې موږ پیسې په آزاد بازار کې موږ راکړه ورکړه کوو، د حوالې سیستم موږ لرو. که چېرته د بانک مرکزي په دې کې جدي کنټرولونه لري، مرکزي بانک یا خصوصا په خپل هېواد کې موږ بحث وکړو، افغانستان بانک په دې باندې جدي کنټرولونه لري چې د حوالې سیستم باید یو قانوني بڼه ولري، زموږ د پیسو راکړه ورکړه په بازارونو کې یو قانوني بڼه ولري، نو په هماغه اندازه باندې د تور پیسو د مخنیوي عامل ګرځي. او که چېرته داسې نه وي نو بیا نو احتمال د دې ډېر زیات ده چې تورې پیسې په هېواد کې رایج شي. اوس پوه شوئ چې تورې پیسې کوم ډول پیسو ته ویل کېږي؟ او پوه شولو، تورې پیسې غیر قانوني پیسو ته ویل کېږي.
هغه پیسې چې د غلا، رشوت، قاچاق او د قتل لارې لاسته راځي او مالیه هم حکومت ته نه ورکوي. بالکل همداسې ده. دې کې ډېرې نورې خبرې هم شته چې هغه به کوم بل وخت پرېږدو. ډېره ښه ده لالو ماما. ولې خاندې لالو ماما؟ د پیسو خبرې مو کولې، ما ته د شتمن کس یوه ټوکه را یاده شوه چې زمونږ یو اورېدونکي را لېږلې ده. لالو ماما خو ونیسه د اورېدونکو دریڅه را خلاصه که. هو لالو ماما چې ټوکه ووایي او لږ ورته وخاندو. سمه ده، دا چې تاسې نه شئ خفه، زه به خلاصه کړم هغه دریڅه. وای یوې ښځې خپلې ګاونډۍ خور ته ویلې چې ای خورې همدغه څلور منزله چې دی دې صاحب تللی ده کوما ته. همدا بلې ښځې ورته وویلې چې ګاونډۍ چې پیسهداره سړی د هر ځای ته چې زړه وغواړي بس تللی شي. وای هغه شتمن دی، هر ځای ته چې زړه وغواړي تللی شي. ډېره جالبه ټوکه وه. او ډېره ښکلې ټوکه یې را لېږلې وه، موږ ترې مننه کوو. لالو ماما ډېره مننه، نن مې ډېر څه زده کړل. لکه څه؟ ته خو یو ځل ووایه. نن مو دا زده کړل چې دروغ ویل د انسان شخصیت او باور ته زیان رسوي. په دې هم پوه شولو چې تورې پیسې غیر قانوني پیسو ته ویل کیږي چې د نامشروع لارو لکه غلا، رشوت، قتل او نورو جرایمو د ترسره کولو له لارې لاسته راځي. ډېر ښه، تاسو نامې خدا ډېر هوښیار او ځیرکه ځوانان یاستئ. زه چې کور ته لاړم دا ټول معلومات مې خپلو خورلانو سره هم شریکوم چې هغوی هم پې پوه شي. زه هم دا معلومات خپلو ملګرو ته وایم. له تاسې څه پټه، ډېر ښه کوئ. او زه به هم لاړ شمه چې نور میلمانه لرم. سمه ده لالو ماما. موږ هم لاړو لالو ماما. الله مو مال شه، د بیا لیدو په هیله. د خدای په امان. درنو دوستانو، تاسو د یوې معنی او زرو دریڅو خپرونه واوریده چې آرش ننګیال د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ نړۍ، زموږ راتلونکی.